وایي افغانستان ستا د ټولو ښکلاګانو قاتل ما پېژندلی دی خو بیا هم پې اعتبار کومه او روان زموږ په وینو تجارت دی او که نه دی خرڅ شوي افغانان یو حقیقت دی او که نه دی زمونږ د بدن غوښې ارزانه دي که نه دي قیمت د خړو خاورو ترې اوچت دی او که نه دی او دا موږ چې خرڅوي زموږ مشران دي او که نه دي دا ژوند چې له موږ اخلي دا وحشت دی او که نه دی لیلام د دې دنیا په هر بازار کې سو که نه شو موږ چې خبر نه یو دا غفلت دی او که نه دی د کابل په پوهنتون کې چې دا نن برید هر چا کړی خدای تعالی جل جلاله د کورنۍ دغسې د غم په ټغر کېنئ خدای تعالی جل جلاله د ماشومان دغسې وځړئ خدای تعالی جل جلاله دې په هغه دنیا کې له فرعون سره راپورته کړي خدای تعالی جل جلاله دې په دې دنیا باندې داسې ذلیل او رسوا او شرمنده کړي چې ټوله دنیا یې تماشه وکړي زه د کابل د پوهنتون چې څومره خویندې ورونه شهیدان شوي دي ټولو ته جنت الفردوس غواړم کورنیو ته له الله تعالی جل جلاله څخه صبر جمیل غواړم او داسې خلکو ته د دعاګانو ضرورت هم نشته دا خدای تعالی جل جلاله بخښلي دي بېګناه دي شهیدان دي د شهادت لوړ مقام ته ورسېدل خو زه حیران دي خپل وطن د خاینانو مشرانو ته یم چې څومره بې ضمیره بې وجدانه زموږ د وطن خاینان مشران دي یو نیم سل کسان شهیدان سي 50 کسان شهیدان سي سل کورنۍ د غم په ټغر باندې کښېني دوی راولاد صرف غندنه وکړي په غندنه باندې ځان خلاصوي ولس تاسو غندنه نه غواړي پر پدر مله دې غندنې سره ناراض څه چې ستاسو د بل څه نه در پاته خالي غندنې در پاته دي 18 کاله کېږي چې تاسو په دې ولس مظلوم ولس په سر باندې مسلط یاستئ تر اوسه پورې یو مشر ولاړ نه سو چې د دې ولس په مخ کې استعفا ورکړي چې زما له وسه خبره تېره ده استعفا یې ورکړي تاسو اورېدئ د ملګرو چې په دې 18 کاله کې کوم مشر ولاړ شوی ده استعفا یې ورکړې ده صرف غندنه ته دوی ښه تکړه دي تر اوسه پورې ما یو مشر ونیلی دی په دې 18 کاله کې چې له سترګو یې اوښکې توی سوي دي چې د ولس په غم باندې وزاړي زړونه یې لکه ډبرې داسې ګرځېدلي دي شرمېږئ تاسې نه دې ولسه چې شرمېږئ تاسې نه دې دنیا چې تاسو ته صرف غندنه در پاته ده هلته 1.5 کورنۍ د غم په ټغر ناستې دوی صرف غندنې کوي بدبختو خلک غندنه نه غواړي ولس تاسو استعفا غواړي استعفا ورکوئ بدبخته یاستئ خدای کوم یا کواري د مشرانو وي خدای کوم یا شکلونه د مشرانو وي خدای کوم یا رنګونه د مشرانو وي مشران دغسې وي لکه دا تاسې په خدای که مې ومنه نه مې مخ ته منلي یاستئ نه مې اوس منم نه مې بیا منم په خدای سره بزرګي مې ښکرونه راشنیس که مې ومنم بدبخته یاست شکلونه د بدبختو دي چې تاسې راغلي یاستئ په دې 18 کاله کې ولا که ولس ښه ورځ لیدلي نه مو جومات په امن ده نه مو مدرسه په امن ده نه مو ودونه په امن دي نه مو پوهنتونونه په امن دي نه مکتبونه په امن دي نه مو د قرآن حافظان په امن دي نه مو عالمان په امن دي نه مو ټول وطن په امن ده تاسو د ولس ته ورکړي څه دي بدبخته یاستئ لرې سئ ایسته سئ د یو لسو ورځو لپاره د یوې میاشتې لپاره د یو کال لپاره چوکۍ پرېږدئ استعفا ورکوئ یو بل بختور انسان به راسي نیکعمله انسان به راسي خدای تعالی به د یو لس رحم ورسره وکړي تاسې دومره بدبخته یاستئ ستاسو په شتون باندې تر اوسه پورې افغانانو خوشحالي ونه لیدله 1.5 کورنۍ د غم په ټغر کښېنه دوی راولاړ صرف غندنه وکړي پر پدر مله دې غندنې سره نالت څه بې ضمیره بې وجدانه لکه تاسې